باران څنګه اوري؟ تاسو به لیدلی وي چې په اسمان کې له وریځو څخه د اوبو څاڅکي راولویږي او زموږ کورونه، مځکه او ټول ښار لوند کړي. تاسو پوهیږئ چې د باران څاڅکي څنګه په وریځو کې پیدا سي او بیا پر موږ څنګه واوري؟ په وریځو کې د اوبو څاڅکي له بخارونو څخه پیدا کیږي. تاسو به نو وایاست څنګه؟ اول لمر په خپل تود حرارت په رودونو، سیندونو او دریابونو کې اوبه ګرمې کړي. کله چې اوبه ښه تودې سوې، بیا نو دا اوبه په بخار واوړي او دا بخار اسمان ته پورته سي. دې پروسې ته ایواپوریشن وایي. نباتات هم د تنفس په وخت کې بخارونه هوا ته خارجوي. ځینې وختونه واورې هم د اوبو په بخار بدلیږي او دې پروسې ته بیا سبلیمیشن وایي. کله چې دا ټول بخارونه په اسمان کې ښه لوړ ته پورته سي، نو هلته یې حرارت بیرته کښته سي، یعنی سوړ سي. وروسته له دې بخارونو څخه د اوبو کوچني کوچني څاڅکي جوړ سي او بیا نو دا څاڅکي سره یو ځای سي او وریځې ځینې جوړې سي. دې کار ته کاندنسیشن وایي. کله چې وریځې ښه د اوبو له څاڅکو څخه ډکې سي، نو بیا وریځې دا څاڅکي مځکې ته د باران، واورو او ژلۍ په ډول راواوروي. دا ټولې اوبه بیرته په مځکه کې سره یو ځای کیږي. ځینې اوبه د مځکې تل ته ځي او هلته ذخیره کیږي او بیا په چینو کې اوبه پیدا کیږي او ځینې یې د ویالو او رودونو په ذریعه بیرته سمندرونو ته ځان رسوي. په همدې ډول دا پروسه چې اوبه په بخار، بخار په وریځ او وریځ په باران اوړي، بیا تکراریږي. دې پروسې ته هایدرولوژیکل یا H2O پروسه هم وایي. دا پروسه زموږ د هوا حرارت ته هم تغییر ورکوي. مثلا کله چې اوبه په بخار اوړي، نو د مځکې هوا سړوي، خو کله چې اسمان ته پورته سي او هلته په وریځو بدلیږي، نو دا کار د مځکې هوا ګرموي. اوس به نو پوهېدلی یاست چې دا ټوله پروسه او دوران د لمر په انرژي ترسره کیږي. باران د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو لپاره ډیر مهم دی. باران زموږ هوا او شاوخوا تر تازه کوي. ځینې هیوادونه چې اوبه نه لري، نو د باران د اوبو ذخیره کولو ته یې ځایونه جوړ کړي وي. خو ځینې هیوادونه بیا داسې وي چې سرو کال بارانونه پکښې اوري. زموږ په وطن کې هم بارانونه، هم واورې او هم ژلۍ اوري.